د سحر د مونځ طریقه دا د هغه کسانو دپاره چې هغه ماشوماني او د مونځ طریقې هغې ته نه وي یادې. بعضې غټ کسان هم هغې ته هم نه وي یادې. ټولو ته دا طریقه ده ښه، ماشومانو ته هم ده او کوم غټ کسان او هغه مثال د جومات استاذ ته نشي ویلی یا قاري صاحب ته نشي ویلی یا بل چا ته نشي ویلی. دین کې خو شرم نشته، خو بعضې کسان شرم کوي هغه نشي ویلی. اوس لکه اوس زه به دته څنګه ویم چې ما ته دا د مونځ طریقه وښیه، ته خو غټ سړی تاله خو نه درځي. داسې کسان شرمیږي بعضې، نو دا د هغې دپاره هم ده. د سهار 4 رکاته دي. څو؟ 4. 2 رکاته سنت دي او 2 رکاته فرض دي. 2 رکاته سنت چې کوم دي هغه هم ډک دي. ګورې دا داسې چې دا خانې ما ډکې کړي د دې مطلب به دی چې دا رکاتونه ډک دي. صحیح ده؟ نو 2 رکاته سنت دي اول د فرضونه، دواړه ډک دي. ښه، د ډک مطلب څه دی؟ چې ولدوالین امین وي هغې نه بعد به پکې تلاوت یا صورت به پکې وایي. صحیح ده؟ نو 2 رکاته سنت دي هغه هم ډک دي. بیا 2 رکاته فرض دي هغه هم ډک دي. د ډک مطلب څه دی؟ چې ولدوالین امین وایي نو هغې نه بعد به څه کې پکې تلاوت پکې یا پکې صورت وایي. نو دا د سحر د مانځه طریقه وه، اولنی درس و. انشاءالله سبا به بیا د ماسپښین بلې ورځ بیا د مازدیګر بیا د ماښام بیا د ماسخوتن بیا د جمعې د مونځو طریقې به داسې انشاءالله ښیو. مسلسل دې سره به ورسره به یو مسله بیانو، چا نه 1 رکات وشي یا به څه کوي، چا نه 2 رکات وشي په جمع به څه کوي، دا مسلې به ټوله بیانوو.